سلامونه نیکی هیله قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند اوسئ. د افغانستان پیژندنه خپرونه ده چې زه حسیب الله امیری به تاسو ته وړاندې کوم او د کمرې په چارو کې به راسره محمد عارف رپاند همکاري کوي. هیله ده چې خپرونه راسره وګورئ، د خپرونې تر وروستیو شیبو راسره ملتیا وکړئ. په دې خپرونه کې به تاسو ته د افغانستان غزنی ولایت او د غزنی ولایت مهم ساحې سیمې، همدارنګه د غزنی ولایت شمس العارفین زیارت، بهلول دانا زیارت، حکیم صاحب ثنایی زیارت، سلطان محمود غزنوي زیارتونه به تاسو ته خپرونه کې در وپېژنو. هیله ده راسره ملتیا وکړئ د خپرونې تر وروستیو شیبو. از تاریخ از اون تاریخی که وفات کرده تا این تاریخ 930 سال میشه. یک چیز زیادتر خوشو بنسبت که پیشتر سال کرده 930 سال میشه. او در ابتدای خود یک پاشا بود، در وقتی که جهاد شروع کرد که جهاد کرد در این رفت و خیلی مشهور شد. از در دوره خود که در سمنات میرفت چور زد که چه رقم کنه میره. سمنات خود خیلی میشه بود، جای خراب بود. وزیر در زرا کدام پیری طریقت خودش سر خورد. وزیر پیری طریقت گفته که ما چیز میگم گفته ما کنیم شما کامیاب میشه. وزیر اینجا رفت قضیه پیش پیری طریقت مرید شد. باز بعض موریدی دیگه گفته که ما اینال مریم در جهاد گفته چیزی مرا بده رقم توفاوری. وزیر چپان خود داد. وزیر چپان شکل گرفته گفته که آره که خیلی سختی سر تمادک وزیر شفیع بریم انشالله کامیاب میشی. یکی از سامانه رفت، سامانه خود تاریک بوده. میزه که رفت میزه دیگه خلقش تنگ شو، دیگه جاده که شروع کرد خلقش تنگ شو. چپن شفیع آورد و شفیع که آورد دیگه در سامانات کامیاب شو. سامانات کامیاب شو از پس آمد در زرا دیگه پس این پیر طریقت پیشویش آمد گفته که جامعه مرا ارزون سودا کردی. تو اگر مثلا میگفتی که خدای امت پاک ببخش، خدا میبخشی، خود تو ارزون سودا کردی. از هر طبقه دنیا مردم باید، از خارج و داخل مردم باید، حتی از پاکستان، از ایران، از اینجا خیلی فریمون، حتی از زندم باید. اینجا تجارت میان بخی در روزانه 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر میان. پیش کی بود کمک کری زیقی بود دیگه مردم همده و رفتار هم تو نیست، حال منطقه آزادیش ده دیگه مردم از خیلی دور جای میان. این تجارت میان. اونجا یک بغلک بود، یک بغلک خواب کرد، ماه مبارک رمضان بود. دی بغلک خواب کردم که این چیز شد آواز فایر ده گوشم بال شدم. باشم چیز گپ نیست. روز جمعه بود، یک ماه مبارک رمضان بود. اما دم که شخورشون شیشاب یک واژه دادم بود. خیلی گفتم کاکای میگفت چی؟ گفتم ما این بارش تو بگیرم یه سر ببینم خواب کنم، گفت رای خواب کن. ما این سر میشتم خواب کردم 11 بجه بود که 12 بجه که اولام دریسی سیاه داشت. اما که قمشیر نداشتی بود، ایتقاد لغت سرم زد که بارش که وقتی موجود است. ما که بار شدم 12 بجه بود دیگه. سابق که بود که مسجد دی بوم مسجد اینجا مسجد نزدیک است، در بوم مسجد همین موجود مرم خوندیم. تا ما تورات کردم تا ترتیبات نماز گرفتم، راستی وقتی موجود ماشو. دیگه این تا بعضی کارامتاشه ما دیدیم. غزنی کې ټوله کې وایو یو ښایسته ځای ده او ښه پارکونه لري او ښه بندونه لري او زیات شمیر وګړي دلته هم د تفریح لپاره راځي، هم د تفریح تمرکز ځای هم دا ځای ګڼل چې دلته راسي او خپل هغه د تفریح ټیم دلته ځای کې او واقعا یو ښه پارکونه لري. نو نن راغلی یو چې دلته یو څو تفریح وکړو
او بلکې غزنی مشهور ځایونه زیات لري چونکې له مانه که ډیر هیر هم سي او دلته مثال حکیم نسایي پارک وګورو، مثال د بهلول سال پارک داسې مثال زیات مندونه هم دلته موجود دي او خلک زیات شمېر وګړي مثال د جمعې او ځینو نورو ورځو کې هلته ځي او خپل تفریح هلته کوي. واقعا غزنی کې ټوله کې ووایو مثال ټول ښایسته ښایسته ځایونه لري نه ښه پارکونه شته، خو بیا کوم په مثال د یو ځای په اړه باندې مثال انتخاب وکړو نو د حکیم نسایي پارک هم بیخي ښه ځای ده، یعنی تفریح لپاره مثال که هر څوک کولی شي او راتلی شي، یعنی واقعیت دا هم یو ښه پارک ده. غزنی کې د حکیم نسایي پارک دی، بهلول صاحب دا واقعیت ښه پارکونه دي، د دوه که یادونه وکړو د ښه پارکونه دي. البته او په ټوله کې ووایو دا یو مثبت ګام ګڼل کېږي زموږ لپاره، ځکه چې دا د غزني ولایت مثال زیات زیارتونه دلته شتون لري او زیات تاریخي ځایونه کوي، مثال د بالاحصار ځینې نور ساحات دلته شته چې زیات شمېر وګړي دلته زړه کوي او دا تمایل غواړي چې راسي د غزني په ښار کې مثال له دغه څخه لیدنه وکړي او خپل هم تفریح وکړي او هم له هغو څخه لیدنه وکړي چې دلته تاریخي ځایان دي. نو دوی همیشه دا توان لري او د افغانستان لپاره دا مثال په ټول ولایت کې افغانستان بیا د غزني په نسبت کوي دا یو ښه ګام ده او یو ښه زیری ده چې مثال له نوري هیوادو څخه مثال له ایران او ځینې ګاونډي هیوادونو څخه مثال ته خلک راځي سیلانیان دلته خپله سیل کوي، ځینې تاریخي معلومات له دې ځای نه اخلي او بیرته پاس دي. په ټوله کې ووایم دومره به ښه مثال نظرګیر دې ته نه وي سوي یا دومره ښه په مثبت ګام څومره چې په کار د په هغه اندازه فکر کوم دومره کار نه ده ورته سوی، خو بیا هم مثال د دغو ځایي خلکو نه مثال یا هغسې د دې په اړه باندې کوم مسؤلیت لري دې ته په کار ده چې مثال د دغسې شنو ځایونو د پارکونو مثال کومه ساتنه چې په کار په کافي اندازه باید وکړي. نو فکر کوم په کافي اندازه نه ده سوي چونکې نیمګړتیاوې خو نو موجودې دي او شته، خو په هغه اندازه فکر نه کوم چې دومره تمرکز دې پې سوی چې مثال د پارکو ساتنه وکړي، ځینې ونې او ځینې نور شیان فکر نه کوم چې دومره ښه تمرکز دې پې سوی او دونه کار دې ورته سوی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده غزنی یو له لرغونو ښارونو څخه دی چې ډېر دوره چې د غزنویانو د دورې ته منسوبېږي د دوی تاریخ. نو په غزني کې موږ دوه مناره لرو، د سلطان محمود غزنوي قبر دی، د بهلول صاحب دانا قبر دی، همدارنګه د سنایي صاحب قبر دی. په لومړني منار باندې یو څه خبرې کومه چې د روضې کلي لویدیځ ته پروت دی، دا د سلطان مسعود سیوم یا د دریم سلطان مسعود منار دی. د ده خپله سلطنت چې دی تقریبا په 1099 څخه شروع په 1115 کې پای ته رسېدلی دی. نو د دوی د سلطنت تقریبا 14 کاله کېږي او همدا شان دغه منار په دغه منار باندې تقریبا 909 کالونه تیر شوي دي. منارونه په هغه وخت کې دې په خاطر باندې جوړېدل، په بعضو تاریخونو کې راغلي دي چې دلته د غزنویانو تاریخ تیر شوی دی. نو دوی به منارونه په دې خاطر باندې جوړول چې کله څوک د لرې ځای څخه راځي باید دغه مرکز ورته معلوم شي او منار هغو ته راهنمایي وکړي چې په دغه ځای کې مرکز دی. بله خبره هم دا ده په ځینو تاریخونو کې راغلي دي چې منارونه په دې خاطر باندې جوړېدل چې د دو په سر باندې به یو لوله غوندې یو شی ایښي وو، په هغو کې به یې اذان کولو او کوم یو اعلان میلان به یې هم پکې کولو. او دوهم منار چې دی د سلطان بهرامشاه په نامه باندې دی. دغه منار هم د دوی د سلطان بهرامشاه سلطنت چې دی په 1118 څخه شروع په 1152 کې پای ته رسېدلی دی چې د ده د پادشاهي تقریبا له میلادي څخه 40 کاله یې پادشاهي کړې ده او په منار باندې تقریبا 870 کالونه تیر شوي دي. نو د دغو منار هم ورته کیسه ده چې لاندې د هغو داسې یوه کوچنۍ ودانۍ معلومیږي او ځینې تاریخونه وایي چې تر لاندې حمام دی، برسیره هم زیارت ورباندې رغول شوی و او جومات هم و هلته. نو هلته به د غزنوي دورې
کوم کسان چې وو هملته به یې مقصد اودسونه کول، منځونه به کول او همدا شان به یې هلته وخت تېرولو. غزنی یو تاریخي ښار ده، یو باستاني ښار ده. نو غزنی کې اوس ډېر سیلانیان راځي له ایرانه، له پاکستانه، له خارجي ملکو چې هغه راځي دلته سیل لپاره راځي. هغه په غزنی کې داسې چې ته ځي که له خواجه بلغار بابا، سلطان صاحب، داسې موږ بند سردې خواته ځو، داسې موږ بند سرده لرو. داسې د غزني په ښار د ولسوالي د ښرنې او د شاندړو په منځ کې یو بند ده د بند سردې په نامه. دا سیلانیان ورې ځي، بند ته ځي، سلطان صاحب ته ځي، خواجه بلغار بابا ته ځي، حکیم صاحب ته ځي چې دلته په داخل د بازار کې حکیم صاحب زیارت ته تر اوسه اوس خو تورتیس شمس ګړندی ده. هغه دا تاریخي ښار د غزنی سیلانیان راځي ځکه پارسیبانان متل کوي وایي غزنی جای اولیا هرات خاګ اولیا نه ده. نو دلته ډېر خلک راځي. تاسو وګورئ څو شپې مخکې له المانه چې یو نفر په موټرسایکل باندې راغی شلاني شکر غزني ته، او یوه ښځه دوه نارینه له ایران رالو سیل لپاره غزني ته. نو شکر دلته اوس امن ده، سوله په افغانستان کې راغلې ده، خصوصا بیا په غزني کې بیخي راغلې ده ځکه په دې منزل تاریخي ښار ده او زیارتونه لري، ښه تفریح ځایونه لري، پارکونه لري، ښه خلک لري، ښه میلمه پالنه د خلکو کوي. نو کېدلی شي چې له نورو خلکو هم دا ښایست که چکر ته راځي غزني ته دې راځي، ځکه شمال خوا ته ځي یا جلال آباد ته ځي، کونړ ته ځي، غزني ته راځي. غزني ډېر ښه ځای ده، تاریخي ښار ده. تاسو ولې د څو شپې مخکې په غزني کې په دا ښار کونه کې یو جومات د څو زره کاله جومات ورته ده، باید راسي هغه خلک وګوري. هلته پای سردار ته ولاړ شي، تاریخي ځای ده. او دلته په ښار منځ کې جمع اولیا ده، ډېر تاریخي ځای ده نه ده، موی مبارکه ده. نو په غزني کې دا ژوند دی، نو که څوک وګرځي تر دغوم ښه ژوند تاریخي ژوند پیدا کولی شي.